استاد همیشه ویډیوګانې چې د ګورم زیاتې په دري ژبه دي. دریم زمون خپله ژبه ده، خو اکثره د تا چې کوم فالوورز دي اکثره پوښتنه کوي چې استاد ته پښتو نه ده زده. ما ته به یو څو سوالونه پښتو کې وکړو، څنګه دی خوښه ده؟ بیخي خوب است. البته ما به پښتو جواب نمیتم، خود به پښتو نه استاد زه غواړم چې په پښتو کې څو خبرې کې خو دغه دري زبان ورونه چې دي، یا مثلا فرض که د بل ژبه چې په بل ژبه کې خبرې کوي کنه، مثلا زما ژبه پښتو ده، زه غواړم دري کې خبرې وکم، نه پوهېږم چې هغه دري زبان ورونه ته خوند ورکوي کنه، ولې دري زبان ورور چې په پښتو کې خبرې کوي ماته خو ډېر خوند راکوي. نو ما در پشت جایی که کامرا نمیباشه، مجلس که تشریفاتی نمیباشه گپ میزنم پشتو، اما چرا مثلا در برنامه صحبت نمیکنم؟ دلیل عمده‌شی است. البته نظر ما شاید ما اشتباه بگیم، هر زبان یک حرمت داره، جایگاه داره، ارزش داره. زبان چی پشتو باشه، چی دری باشه، ازبکی، هزارگی، هر زبانی که باشه ما می‌بینیم حرمت شکنی نشه، از ارزشش کم نشه. نه استاد روی مالوز کمی احتیاط میکنم. پشتو در دغه احتیاط موضوع چې ده بیا نه یادېږي. خب ژبه خو فهم او تفهیم دی استاد، که څه خبره موږ تاسو ټول سره پوهیږو. نه ان شاء الله کوشش می‌کنم. یو پښتنه استاد هم د تحصیلي مربوط ده، ستاسو د ژوند هدف څه دی استاد؟ دا دومره پیچلي وخت تیر کړی، مثلا ماسټریانې ورسره پی ایچ ډي درس و مطالعه، هدف د ژوند څه دی استاد؟ با پشتو جواب بده میره. با پښتو کې البته یک چیز بگم، ماشاءالله پادکست خودت شبیه امتحان شد. کار بسیار سخت شد. فرندلی از استاد دوستانه است. ایشه گپ نزده بودیم. خب زما ژوند هدف زه غواړم چې یو دغسې یو دعوتګر شم چې اسلام له هر جهت څخه ما مطالعه کړی وي، قرآن صحیح ډول ما هغه کړی کنه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت. زه چې کله په ښوونځي کې مکتب کوم کنه، زما شعر او شاعري ډېر خوښېده. ماشاءالله. او ډېر بعضی شعرونه لیکلي. بله ما سره مرسته وکړه. لیکلي دي لیکلي دي شته ان شاء الله چې فرصت شي بیا وایو به ډالۍ زما لخوا. ادبیات د دې لپاره ما په کانکور کې زما انتخاب کړی دي. زه غواړم چې قرآن د ادبي له جهت نه وړاندې کې ټولنې ته دا ډېر هغه دی اخي ډېر سخت دی، او قرآن واقعا معجزه دی د ادبي لحاظ، د دستور څخه د ایجاز و کنایه، استعاره، تمثیل په قرآن. جالبه خبر دا چې دا ټول صنعت بدیعي چې د په ادبیات کې په پښتو او په دري کې دا ټول د قرآن نه اخیستل شوي دي. سبحان الله. حتی همدا مونږ یو علم لرو عروض چې دا شعر پکې وزنیږي. ابدا ورته سوی ولس ورته وای ابدا بحرونه ولس دا ټول د قرآن اغستل شوی دي. دا تمثیل چې تشبیه چی دی، مشابه چی دی، مشابه بهی چی دی، عادات تشبیه چی دی، دا وجه تشبیه چی دی، دا ټول د قرآن دغه ورسته له نزول د قرآن دغه شیان څوک نه پیژنده. چا نه پیژندل؟ نه. اوس ډېر قطور کتابونه پکې لیکل شوي دي د صنعت ادبي. د دې لپاره قرآن ډېر یو معجزه ده.